سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د واتساپ د پروفایل عکس چاته ښکاره کړو او د چا څخه یې پټ کړو. یا دا مطلب چې یا دې هر څوک وویني یا صرف ستاسو په دغې کنټاکټ کې چې کوم نمبر دي تاسو د واتساپ کار دي دا کسان دې وویني، یا داسې وي چې څوک دې وویني او څوک دې ته په خپله خوښه برابر کړي چې دا د واتساپ پروفایل عکس هم ته وښودل شي او عکس هم نه ښودل کېږي چې نه غواړي، یا د هېڅوک نه ګوري. اوس راځم په دې باندې عملي کار کوم. راځم په واتساپ اپس باندې کلیک کوم، بیا راځم په دغې درو نقطو کلیک کوم. اوس راځم په سیټینګز باندې کلیک کوم، بیا راځم پرایوسي باندې کلیک کوم، هغه نه وروسته راځم پروفایل فیچرز باندې کلیک کوم. همدلته تاسو ته وایي هو کن سی مای پروفایل فوټو، چې تاسو پروفایل عکس څوک وګوري. که ایوری ون دې سلیکټ کړی وو نو هر سړی به چې ستا پروفایل عکس کتلی شي. که مای کانټیکټس انتخاب کړلو صرف به ستاسو سره چې په دغې واتساپ کې چا نمبر در سره دی او څوک در سره په دې واتساپ کې اړ دي هغه کسونه به ستاسو پروفایل عکس کتلی شي. که ودوی چې مای کانټیکټس ایکسپشن باندې کلیک وکړئ، همدلته تاسو کولی شئ چې څوک ستا پروفایل عکس وکړي، همدلته به تاسو انتخاب کوئ چې صرف ته همدغه کس صرف ته همدغه نفر زما د پروفایل عکس وکړي، نور د هېڅوک نه کسي. بیا به تاسو د چیک په دغې ټیک مارک په کلیک وکړئ، نو ستا د پروفایل عکس به صرف همدغه څلور کسان کتلی شي. که بیا کلیک وکړئ او بیا راشئ ودې وویل چې نه په دغې درو لاینو کلیک کوم، بیا دې وویل چې همدا درې کسان د زما د پروفایل عکس نشي کتلی، نور دې ټول کتلی شي. که بیا دې وویل چې نه ټول نه چې کوم لرې کوم، دغې غواړی چې کوم کسان تاسو صرف غواړی چې زه یو څو نفرو ته د خپل عکس ښیم د پروفایل عکس مثال دا دوه نفر ما انتخاب کړل، دا چې کله په ټیک نشان کلیک وکړم صرف به زما دغې پروفایل عکس دا دوه کسان ویني، نور به هېڅوک نه ویني. که بیا داسې وکړل چې نه نو ټول چیک ول ټول به یې کتلی شي. که صرف ته ووایي چې مثال د یوه دوه کسونه ما دغه چیک لرې کړل، بیا به دا دوه نفر نشي کتلی، نور به یې ټول کتلی شي. چیک په باندې به کلیک وکړئ، بیا به دا ټول دا دوه کسان به یې نشي کتلی، نور به یې ټول کتلی شي. په د دریاب کې نو باډي دا مطلب چې هېڅوک دا زما د پروفایل عکس نشي کتلی. نو که تاسو غواړئ چې هر څوک ستا عکس وګوري نو تاسو به په ایوری ون باندې کلیک وکړئ. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.